أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله مولانا العظيم. ويدعو الإنسان او دعا کوي انسان بالشر د بدای دعاءه پشان د دعا د بالخير د نیکای. وکان الانسان او د انسان عجولا تلوار کون کے. وجعلنا او مون جوړ کړی دی الليل والنهار شپا او رز آیتین دو نخی فمحونا بی نورکو مونگا آیت اللیل نخا دشپی وجعلنا او جوڑکڑا مونگا آیت النهاری نخا د ورځې مبصرتن روخانه لتبتغوا چې تاسو ولټوي فضلا فضل یعنی روزی من ربکم د خپل رب ولتعلموا او چې تاسو معلوم کړئ عدد شمیر السنین د کلونو والحساب او حساب وكل شيء او هر یو سیز فصلناه مون بیان کړو تفصیلا په تفصیل سره. وكل انسان او هر انسان الزمناه زون کړمونګ طائره د قسمت فی عنقه د په غاړه کې ونخرج او مونږ راو باسو له د لپاره یوم القیامت ورځ د قیامت کتابا یو کتاب یلقاه چې اوبمومی اغا منشورا سپردله. اقرأ الولا کتابک خپل کتاب یعنی خپل اعمال نامه کفا کافی دے بنفس کا کفا کافی بنفس کا تپخپلا اليوم نن ورز علیکا د خپل ځان خلاف حسیبا حساب اغستون کې. من اهتدا چا چې لار بیا موندا فإنما پس بیشکا یهتدی اغلارا بیا موندا لنفس خپل ځان د پاره. ومن ضل
او څوک چې گمراه شو فانما پس بشکا یذل گمراه شو علیها خپل ځان د پاره ولا تزرو او نو چتای پیټه وازرتن سوک پیټه اوچتون کې وزر اخرى پیټه د بل وما كنا او نیو معذبین عذاب ورکون کی حتی تردی چې نبعث مونږ اولیګو رسولا سوک پیغمبر د سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 11 نواخلی 15 پورې نننی درس کې شامل دي الله جل جلاله د دې انسان نه ګیله کړی دا چې دې څنګه د الله رب العزت نه خواله نیکی خېګړه بلای غواړي نو بالکل دغه شانته د الله رب العزت نه د بد سوال هم کوي حالانکه پکار خدا دے چې د عذاب د سزا یا د بدو سوال پځای د الله رب العزت نه د خېګړې د خوالی د خوشاله دا خبر د الله نه غواړي خو دې عجیب ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د معراج معجزه اوخوله او قریش ته وی چې داسې داسې چل شوی دی نو چا خنداګانې وکړي چا ټوکې وکړي چا انکار وکړ سم چې کوم مسلمانانو ابو بکر صدیق او نور داسې کسانو هغه تصدیق او اقرار وکړ ابن عباس رضی الله تعالی عنہما وایي چې نظر بن حارث ایو کافر و نو دس د الله رب العزت په دربار کې خانه کعبه ته مخامخ لا سوچت کړ یا الله کچره دا معراج واقعي دا شانت شوی دی دا خبره د معراج رښتیا ده او دا محمد صلی الله علیه وسلم ده هم رښتینی پیغمبر دی او د باندې دا کوم کلام قران پاک په شکل کې نازلېږي دا هم رښتینی دی موږ باندې عذاب راوړي ان پکار خدا چې د الله نه سوال کوي الله سم لړ راته هدایت راته راکړه سترګې رااله روخانه کا چې صحیح او غلط کې فیصله وکړه نو الټا د الله نه سوال کوي او نبی علیہ السلام ته وی ته وای چې اونم نه لانو عذاب راځي راول عذاب راول دا سه سخت زړونه دا سه عجیب خلق الله تعالی وکانه الانسان عجولا دا انسان ډیر جلدباز دی ډیر تلوار جن دی هر سیس کې زر غواړي هر څه حالانکه الله رب العزت د دنیا دا ټول کاروبار دا تدریج سره یعنی درجه به درجه رو رو دا هر څه چینو چلول یعنی ګوره ټولو کې لومبه کار د ځمکې او د اسمان پیدا کولو الله تعالی کوي نو کون جوړ شي فیکون جوړ شي وو او قران پاک کې ځای په ځای راځي چې هغه خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام پشپغو وختونو کې شپغو ورځو کې الله رب العزت ارض جوړ کړ دو ورځو کې اسمانونه دو ورځو کې ځمکه او دو ورځو کې د ځمکې د پاسه چې کوم سيزونه دا ټول دې کې د انسان لپاره اشاره ده ګوره یو کار ته ډیر زر کول شي جلدی کول شي په ډیر سوچ سمج سره او پرورو کول دا خبره ده جلدبازي دا شیطان کار
شیطان چې نو هغه دې ته وکتل چې زه اوچت یم، زه د اور نه پیدا یم، او اور چې نو هغه په خاورې باندې فوقیت لري. دې ته د هغه ذهن لاړ چې ماله حکم څوک راکړي، کم الله چې ماله حکم راکړی چې ما ته سجده وکړه، هغه نن ما ته وایي چې آدم د کعبې په شانته وګڼه او دته ټیټ شه. نو اوس په کار خو دا و چې دې ته یې کتل چې حکم څوک دی، خبره کوونکی څوک دی. هغه دې ته ونه کتل، جلدبازي وکړه، او دې جلدبازۍ د وجې راندی درګاه شه، ورټلی شه، اوس غلولی شه. بل طرف ته په ځمکه باندې قابیل چې هغه جلدبازي وکړه، د خپل رور نه په حسد کې مبتلا شي او د الله هغه حکم یې ونه منه چې کومه زنانه د هغه په نکاح کې راتله، هغې سره نکاح نه غوښته، او چې کوم هغه دپاره هغه وخت کې حرامه وه نو هغې سره یې کول غوښتل. بیا یې صدقه ورکړه. نو صدقه حابیل بهترین شی، بهترین ګډ د الله په لاره کې حلال کړ. نو هغه وخت کې د قبولیت نښه دا وه چې د اسمان نه به اور راکوز شه، هغه شی به یې وخوړه چې کومه صدقه به قبوله شي. او د داسې بالکل ردی قسم غله وه، هغه یې دا د الله په لاره کې ورکړه. نو هغې دپاره اور راکوز نه شي، هغه قبوله نه شوه. نو دلته کې بیا د جلدبازي وکړه، خپل رور یې قتل. دې ته یې ونه کتل چې زما د الله څه حکم. نو دا جلدباز چې دی دی د شیطان رور یې. قرآن کریم کې الله ارشاد فرمایي وکان الانسان عجولا، انسان هم ډېر جلدباز دی. په کار خو دا وه چې د خیر خبرې د الله نه غوښتې، دی د شر خبرې د الله نه غواړي. بیا الله رب العزت خپل نعمتونه ذکر کوي چې وګوره ورځ او شپه مې دل درکړه، دا د الله لوی نښې دي. ستک تور تم دی څلورو طرف. فمحونا، نو ورو ورو مونږ دا روان آیت اللیل، د شپې هغه نښه مونږ بالکل ختمه کړو. سهار شپږ 2 بجې وه، اړو پته نه لګي چې شپه ته هم وه او که نه وه. آیت اللیل وجعلنا آیت النهار، او د دې په مقابله کې ورځ مونږه روښانه پیدا کړه د پاره دی چې دنیا کار کسب کولی شي، خپل رزق او روزي ګټلی شي. الله رب العزت چې کوم فطري طور باندې، قدرتی طور باندې د انسان د پاره ترتیب جوړ کړی دی، نو هغه دا دی چې د ورځې دی د دنیا کاروبار او مشغولتیا کوي، د شپې چې نو دی خپل آرام کوي او د خپل رب عبادت کوي. ولې چې د شپې کومه یکسویي، تنهایی او یوازې والی هغه د ورځې مشغولتیا کې نشي کېدی. ځکه د ماسخوتن نه بعد هم بعض علما فقها داسې چې هغوی خبره هم کول د دنیا مکروه ګڼي. هغه وایي چې فوراً اوده شي او سحر وختي بیا تهجد لپاره پاس او د الله رب العزت مخې ته وجاړي، سجده ولګوي. نو موږ د اندازه هم لګو چې یو کس چې نو د شپې 2-3 غنټې خوب وکړي، د هغې مقابله کې ټوله ورځ دې ودي، د شپې هغه سکون هغه ته نه میلاوي. ستا الله رب العزت قدرتي دا خبره لتبتغوا فضلا من ربکم، د ورځو دا حساب دې دپاره ایښی دی چې تاسو د الله کم فضل دی، یعنې ستاسو دپاره کم رزق لیکلی دی هغه ولټوئ. او ولتعلموا عدد السنین والحساب، خپل حساب کتاب د هغې ترتیب او دا شان د کلونو حساب هغه تاسو د انوار سره، د ورځو سره، د شپې او د ورځې تلو راتلو سره تاسو برقرار وساتئ. او یا هر یو شی مونږ ښه تفصیل سره بیان کړی. بیا د قیامت تذکره ده چې د هر یو انسان اعمال نامه د هغه غاړې ته به داسې اچوتلي
طائره د قسمت یعنی د اعمال نامه ونخرج له یوم القیامت او د لپاره به د قیامت پر د اعمال نامه داسې کتاب په شکل کې چې منشوره سپړدل شوی وي کتاب کلاوي صفحه بده اړول راړول شي اقرا کتابک نو الله د طرف نه به حکم وشي چې خپل اعمال نامه خپل ولولا خپل عملونه د خپل ولولا دې به دغه وخت کې په خپل ځان باندې خپل گواہی ورکړي کفا بنفسک اليوم علیک حسیب الله تعالی به وایي چې نن خو ته په خپل ځان باندې گواه کافي خپل ځان له خپل حساب غوښتي شي ولې یو ګناه یو نیکی پټ ګناه ظاهر ګناه اجتماعي ګناه انفرادي ګناه د زړه ګناه د سترګو ګناه د غوږ ګناه د لاسو ګناه هر سبب هغه کې فرښتولي کوي بیا الله رب العزت اک خبره بیا کوي چې کما مخکې تیر شوی وا چې وای څوک نیکی کوي نو ځان د پاره کوي بدی کوي نو ځان د پاره کوي دلته کې دا غي نور وضاحت دا سره لې چې څوک په هدایت باندې رال سم لارې ترال ځان د پاره رال خپل خېګړې و ځان سره خو کړ او چا چې ځان د گمراهۍ په لار باندې واچو د دې گمراهۍ وبال به هم د باندې راځي گمراه شانو د گمراهۍ سره بل ته نقصان نه دی د گمراهۍ نقصان هم د قیامت پرس کی ولا تزر وازره وزر او د یو بل بوج بنو چته ګناه یو کس کړي دی او بوج په بل چا باندې کیږي دا د دنیا غا 2 نمبر قانون نه دی الته عدل دی انصاف چا چې کم ګناه کړي دی چا چې کم خېګړه او نیکی کړي دا هغه پوره بدل هم هغه ته ملاوي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله تعالی ارشاد فرمایي ترسو پورې چې مونږ یو خپل پیغام رسون کې یو علاقې ته نه لیږو او هغه باندې خپل حجت تمام نکو چې سبا دې دانش ویلې چې مونږ سرخه سوګ راغلی نو چې مونږه پوهې کړې نو تر هغه پورې مونږ هغه باندې عذاب نه راوړ مطلب دا دی چې یو داسې علاقہ چې الله کې د الله پیغمبر نه راغلی یا د پیغمبر د طرف نه څوک نماینده نه راغلی یا د الله پیغام ته نه رسیدلی داسې یو ځای نشته الله تعالی هر ځای ته پیغام رسي رسول دی کا د ځنګل کې دن نه دی او که د غار په ویخ کې ناشته یا سمندر په یو جزیره کې دی الله رب العزت عذاب ترغی پورې چاله نه ور کوي سزا ترغی نه ور کوي تر سوچ هغه خپل پیغام اونرس پیغام چې ورسي مطلب دا دی چې دې اوس اختیارمن شو خپل اختیار دی به یا صحیح یا غلط استعمال هغه نه پس کده انکار وکي هغه انکار نه بعد بیا دته سزا ملایږي اسی الله رب العزت چاله سزا نه ور الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي ويدعو الانسان او دعا کوي انسان بالشر د بدای دعاءه پشان د دعا د بالخير د نیکای وکان الانسان او د انسان عجولا تلوار کونکه وجعلنا او مونږ جوړ کړی دی آی الليل والنهار شپا ورځ آیتین دونخه فمحونا بنور کړی مونږه آیت الليل نخد شپې وجعلنا او جوړ کړه مونږه آیت النهار نخد ورځې مبصرتن روحانا لتبتغوا چتا سو الټوي فضل من ربکم دخپل رب ولتعلموا او چتا سو معلوم کئ عدد شمیر السنین دکلونو والحساب او حساب وكل شيء او هر یو سیز فصلناه
مونږ بیان کو تفصیلا په تفصیل سرا وکل انسان او هر یو انسان الزمناه ځوان کړو مونږه طائره د قسمت فی عنقه د پغاړه کې ونخرجو او مونږ براو باسو له د پارا یوم القیامت فرز د قیامت کتابن یو کتاب یلقاه چې اوبمومی اغا منشورا سپردلے اقرأ الولا کتابک خپل کتاب کفا کافی بنفسک تپخپلا الیوم نن رز علیکا د خپل ځان خلاف حسیبا حساب اغسن کے من اهتدا چا چلا ربیا منتا فانما نو یقینا یهتدی اغلا ربیا منتا لنفسه خپل ځان د پارا ومن ضل او سوک چې گمراه شو فانما نو بشکا یضلو چې گمراه شو علیها خپل ځان د پارا ولا تزرو او نو چتای بوج وازرتن سوک بوج اوچتاون کے وزر اخرى بوج د بلکس وما کننا او نیمونگا معذبین عذاب ورکون کی حتی تردی چے نبعثا مونگ اولیگو رسولا سوک پیغمبر آمین الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم